زورېږم کړېږم حاله مې راشه چې د مور په دیدن شمه الیاس بدهوش ته په نکل یم پاگل یم خپل یم ربې خو نه یم چې په ما کوي ظلمونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو د یو شخصیت یو خبره ډیره زیاته مشهوره ده او شاید چې تاسو موریدلی وي غالبا چې صلاح الدین ایوبی هغه وایي چې کله تاسو دشمن ته شکست ورکوئ نو د هغې په صفونو کې د هغې په ځوانانو کې بېحیایي سیوا کې بېحیایي پکې عامه کوي. دغه شان نن سبا که د پښتو ډرامې والی که د پښتو فلمونه والی که ټیک ټاک والی نو هر ځای هر پلیټ فارم چې کومه دی هغه د ګندګۍ نه ډک دی او زموږ پښتانه په هغه کې سرفرست دي. هغه پښتانه چې په دنیا کې په ننګ په غیرت په عزت او په حیا باندې یادېږي په ښایست باندې یادېږي او د هغې غټ ښایست چې کومه دی د هغې غټ تلوار د هغې غیرت د هغې حیا په اسلام او په دین باندې ننګ دی. خو نن د پنجاب نه راوستې اکټرانې د هغې سره چې کومه ډانسرې وي په هغې سره داسې سلوک کېږي زموږ دا پښتانه چې کومه دي هغې په کومه طریقه باندې استعمالوي په کومه طریقه باندې یوز کوي او هغه سره په ډرامو کې په ګانو بجانو کې په فلم میکینګ کې په کومه طریقه باندې چې کومه دی د هغې هغه ډایلاګ وي د هغې ایکټ وي نو دا انتهایي د شرم خبره ده. ځینې خلک به راپاسي په عالمانو پسې به خبرې کوي تاسو چرتې ورکوئ دې خلکو پسې څه ووایې که نه دا 20-30 هزار لایک چې په دې خلکو په ویډیوز باندې راځي دا ټول دلګاني دا ټول چې کومه دي دغه خلک دي دا شي خوښوئ تاسو. زه وینم په دې ویډیوز باندې چې کومه دي لایک راځي کمنټ پې شاباس ګوډ ډېر ښه دا شی نه چې ستاسو مثال کې د خویندو سره وشي دا څیزه یا مطلب دا دی ستاسو د زنانه سره داسې سلوک کېږي تاسو بیا هم ګوډ ورکوئ. هغه خلکو ته ویم کم خلک چې مطلب دا سیز خوښوي کم خلک چې دې سیز له لایک ورکوي دا ویډیو تاسو وګورئ دا خو د کتو نه ده خو البته زه به لږ بلر کړمه بخښنه غواړم بیا به تاسو سره زه یو څو خبرې دې نه وکړم بعد د ویډیو د کتو نه بعد. मराना मैं ना पैर उठाओ इस आपने पैर उठाया आपने गलत एंगल से उठाया ना. चलो उठाओ इनको मैं समझाया दिया तक पचवा तक आप उठाओ दूसरा ये इधर से उठाते हैं ये इसने किया ये एंगल मैं गलत उठाया. ویډیو مو کته دا یو ویډیو نه ده بلکې دا بله مو سره وګورئ چې تاسو دا ذهن کلیر شي په دې خبره باندې چې آخر موږ پښتانه کم طرف ته روان یو موږ پښتانه چاله داد ورکوو دا مو ګورئ. No battery. دواړه ویډیوګانې چې کومه دي تاسو وکتې نو ډېر د افسوس خبره زه دغه نشم ویلی چې داسې وکړه ځکه چې ما ته خپل ځان چې کومه دی ما ته شرم محسوسېږي په دې خبره باندې چې زه وایم چې داسې وکړه ځکه تاسو ولیده په خپله باندې ډېر زیات وخیر وي نن سبا هر سړی وخیر د سوشل میډیا چې کوم سړی استعمالوي د دې قیسو پیسو نه خبر دی. د دې سیز روکتام پکار دی د دې سیز د برکته د دې ډرامو د دې فلمونو د دې شیانو د برکته نه ټیک ټاک جنم واغسته او په ټیک ټاک کې نن سبا که ګورې په بېحیایۍ کې دا پښتانه چې کومه دي تر ټول نه د باندې دي چا د ځان نه هلکان مې د هغې د ځان نه اجړاګان او خسرې جوړې کړي دي جنکو بغیر ځان نه هلکان جوړ کړي دي هلکانو بغیر ځان نه جنکۍ جوړې کړي دي. زه نه پوهېږم چې دې خلکو مقاصد څه دي دوی ته په دې باندې ملاویږي څه الټه چې کومه شرمیږي خو یو خبره ده دوی ځکه دا کار کوي چې دوی ته ډاډ ملاویږي د هغه خلکو نه کم خلک چې داسې منفي سوچ لري داسې نیګیټیو سوچ لري داسې غلط سوچ لري او معاشره چې کومه ده هغه غلط طرف ته بوځي او داسې خلک بیا دغه حرامیانو ته چې کومه ده ډاډ ورکوي نو دا د هغوی لوی سپورټ دی چې په ټیک ټاک بېحیایي وکړي په سوشل میډیا بېحیایي خوره کړي په فیسبوک باندې او په ډرامو کې چې کومه ده داسې پیداوار چې کومه ده پیدا کړي لکه دا اوس چې تاسو په دې ویډیوز کې وکته.